بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د افغانستان الکترونیکي زده کړې دي د ژورنالېزم د برخې استاد سعید صافی یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم چې تاسو ته 14 درس در وړاندې کوم. زموږ د 14 درس موضوع راپور دی. په خبري ژانرونو کې مونږ ویلي چې خبري ژانرونه په 3 برخو ویشل شوي دي: خبر، راپور، مرکه. خبر مو په پوره توګه درته تشریح کړ په تیرو درسونو کې. اوس وار د راپور را رسېدلی دی. راپور د خبري ژانرونو دویمه برخه ده. لکه څرنګه چې مونږ خبري ژانرونو کې ویلي چې خبري ژانرونو دغه 3 برخې یو بل ته لار جوړوي، او لومړی لار چې هغه له خبر څخه شروع کیږي. خبر د راپور لپاره مواد چمتو کوي. د خبر تشریحي بڼې ته راپور ویل کیږي. خبر خو لنډ ساده، البته خبر لنډ وړاندې کېدو، تشریح ته یې ډېر ضرورت نه لرو. خبر ټول ډولونه مونږ وویل، هیڅ په ډول کې د تشریح ته ضرورت نه و. د خبر تشریحي بڼې ته بیا راپور ویل کیږي. چې کله خبر په تشریحي بڼه باندې وڅېړل شي او مفصل وړاندې شي، بیا هغې ته راپور ویل کیږي. په خبر کې مونږ ویلي چې د څه شی، څه وخت، ولې، چیرته، دغه شپږ اساسي پوښتنې وي چې هغې ته مو پکې جواب ویلو. خو په راپور کې ډیر کوشش کیږي چې د څنګه پوښتنې ته جواب ویل شي. هلته هغه شپږ اساسي پوښتنې وي چې په خبر کې هماغه شپږ اساسي پوښتنو ته جواب ویل کېدو او یو خبر ترې جوړېدو. خو دلته په راپور کې ریپورټر ته باید په کار ده چې د څنګه پوښتنې جواب پیدا کړي او د څنګه پوښتنې ته پکې جواب ویل شي. دغه څنګه پوښتنې ته باید جواب په تصویري او تمثیلي بڼه باندې وویل شي. په تصویري او تمثیلي بڼه باندې. هلته خو خبر چې و لنډ وړاندې کېدو، خو دلته بیا په راپور کې باید چې دغه څنګه پوښتنې ته جواب په تصویري او تمثیلي بڼه باندې ورکړل شي جواب، او داسې تشریحي بڼه لري. د څنګه پوښتنې لکه څرنګه چې د څنګه نه ښکاري، نو ډېرې تشریح ته پکې ضرورت ده. په راپور کې هم د ډېرې تشریح ته ضرورت ده. راپور په هنري، بېپرې او ځیرک ډول خبري ارزښت لرونکو ټولنیزو واقعیتونو انعکاس ته راپور وایي. راپور چې دی په هنري ژبه به راپور لري. خبریال او هغه راپور لیکونکی چې راپور وړاندې کوي، ژبه باید هنري وي، په هنري توګه باندې باید دا وړاندې شي، او دا باید د هنر ځان سره ولري. په بېپرې توګه راپور کې باید د چا لوری ونیول شي او په بېپرې توګه باندې وړاندې شي. د هېڅ غاړې خبریال نه دی مکلف چې د هېڅ غاړې سره لاس یو کړي او یا د کومې غاړې لوری وټاکي. نه، خبریال باید په بېپرې توګه د چا له ملاتړه راپور وړاندې کړي. او ځیرک ډول خبریالان، ریپورټران باید ډیر ځیرک وي او هرې موضوع ته باید په ډیر دقت سره پام وکړي، ځکه چې دوی راپور لکه څنګه چې تشریحي بڼه لري، باید هر جزئي شي ته باید دوی ځیرک واوسي. خبري ارزښت لرونکو ټولنیزو واقعیتونو ته، چې خبري هغه واقعیتونه چې په ټولنه کې رامنځته کیږي او خبري ارزښت ولري، هغه په راپور کې وړاندې کیږي. هغه څوک چې راپور لیکي، راپور لیکونکی وي، هغه باید د ځینې ځانګړتیاو لرونکی وي او دا باید ځینې ځانګړنې ولري. راپور لیکونکی باید د ډیر زغم خاوند وي، ځکه چې دا راپور چې جوړیږي، لکه څرنګه چې مو ویل څنګه پوښتنې ته باید جواب ورکړي، څنګه پوښتنې ته جواب ویلو لپاره خبر لیکونکی یا دغه راپور لیکونکی مجبوره دی چې په ساحه کې تر ډیره پاتې شي او ډیر زغم ولري باید، ځکه چې دا ډیرو مسایلو سره مخ کېږي. د ټولو په وړاندې باید زغم ولري. بل دا باید روغتیا ولري، نو چې تر ډیره یو ځای کې پاتې کېږي، دا باید د روغتیا په مکمله ډول سره ښه وي او د روغتیا څخه برخمن وي، ځکه چې بیا هلته دا په ناروغتیا سره او که چیرې روغتیا ونه لري، نو دا نشي کولی چې په ساحه کې پاتې شي او هغه څه چې دی هدف دی لاسته یې راوړي. کاري وړتیا، دا باید کاري وړتیا ولري. د ژورنالیزم له مسلک سره باید په پوره ډول سره بلد وي، ځکه چې دا د کار په ساحه کې ډېرو مسایلو سره مخ کېږي. د ټولو مسایلو په وړاندې باید د سره جواب موجود وي. راپور لیکونکی باید نوښتګر وي. باید موږ د مشهورو خبریالانو یا راپور لیکونکو راپورونه تعقیب کړو، خو نه باید کټ ماټ له هغوی په طرف باندې لاړ شو. راپور لیکونکی باید نوښتګر وي او په هر راپور کې چې دا یې جوړوي باید نوښت وکړي. په یوه لار باید هغه یوه لار چې سیده کړي باید په هغه لاړ نه شي، ځکه چې دا باید په هر راپور کې ځان ته نوي شیان غوره کړي او نوي نوښتونه پکې رامنځته کړي. دا نوښت باید د خبري ارزښتونو ته په کتو رامنځته کړي. مبارز شخص وي، باید د هرې ستونزې په وړاندې باید د مبارزه وکړي او مبارز باید پاتې شي، ځکه چې دا له ډېرو مشکلاتو سره د کار په ساحه کې مخ کېږي. باید مبارز واوسي. قوي روحیه ولري.
بل ځانګړنه چې باید یو راپور لیکوالی ولري دی په تاریخ باندې پوه وي، دا چې کومه موضوع جوړوي دغه ټول شالید ورته باید معلوم وي چې دغه موضوع کې تیر ځل شی شوي و، مخکې شی شوي و، دغه موضوع تړاو چا شی ویلی دی تر اوسه او که نه، چې شوي دي که نه، دا باید له تاریخ څخه پوره باخه بره واوسي. یو راپور لیکونکی باید هنري ذوق ولري، د سرچینو سره اړیکې ولري، سرچینې ډېرې په اسانۍ سره باید پیدا کړي. هر وخت چې په هره موضوع کې دته کومه سرچینه اړتیا پیدا کېږي باید له هغه سرچینې سره په اسانۍ سره اړیکه ولري، اسانۍ سره ورسره اړیکه پیدا کړي او په اسانۍ سره ترې خپل هدف ترلاسه کړي. د تعصب، لټۍ او ډار په مقابل کې هوښیار راپور لیکونکی باید طبعا چې د تعصب په وړاندې، لټۍ په وړاندې او ډار په وړاندې هوښیار واوسي. دا باید ونه ډارېږي، دا باید لټي ونه کړي، دا باید تعصب ونه کړي. د دې ټولو مسایلو په وړاندې باید راپور لیکونکی هوښیار واوسي. د خیانت او جنایت په وړاندې مسؤل یو راپور لیکونکی چې د پیښې ساحې ته ځي دا د ولس استازی دی، دا د ولس په نمایندګۍ ځي، نو دا باید د خیانت او جنایت په وړاندې ځان مسؤل وګڼي. دا باید داسې وګڼي ځان چې مثلا د خیانت په وړاندې زه بالکل مسؤل یم او باید په سمه توګه باندې دغه مسله ریپورټ کړي. د ټولنې مسؤل دی په هغه ځای کې، نو دا چې د ټولنې مسؤل دی د خیانت او جنایت په وړاندې هم دا مسؤل دی، د خیانت او جنایت څخه باید په سمه توګه پرده پورته کړي او ځان مسؤل ورته وګڼي. پیچلي مسایل په ساده ژبه وړاندې کول دا د یو خبریال ځانګړنه هم ده چې باید پیچلي موضوعات دی په ساده ژبه وړاندې کړي، دومره ساده ژبه باندې چې په یوه تناره ناسته مور باید په د په خبرو پوه شي، ځکه چې رسنۍ په هر ځای کې فعالیت کوي، په کلي، ښار، کور، هر ځای کې، نو د خبریال په ژبه باندې باید هر څوک پوه شي او دغه پیچلي موضوعات وړاندې نه کړي. دغه پیچلي مسایل چې کوم دي دا باید په ساده ژبه وړاندې کړي، پیچلي شیان باید ساده ژبې ته واړوي. تر ټولو مهم اصل چې دی هغه ملي ګټو ته وفاداري ده، چې باید هر خبریال او هر راپور لیکونکی باید ملي ګټو ته وفادار پاتې شي او ملي ګټې باید غوره وګڼي او تر هر څه سترې وګڼي، له هر څه وړاندې وګڼي او تر هر څه له وړاندې ورته توجه وکړي، ځکه چې ملي ګټې دي چې خبریال ته یې دغه ارزښت ورکړی دی، د خبریال نوم یې ورته ورکړی دی، نو دا هم باید د ملي ګټو پاملرنه وکړي او ملي ګټې په پام کې وساتي. نور زیات ارزښتونه هم شته دی چې باید هر خبریال ورته او هر راپور لیکونکی ورته پام وکړي. په نن درس کې مو د راپور او خبر ترمنځ ځینې فرقونه وکړل، خو وروسته بیا زیات فرقونه کوو چې بیا تاسې په سمه توګه باندې د خبر او راپور ترمنځ فرق وشئ کولی. د خبر تشریحي بڼې ته راپور وایي، دا هم د دې لپاره ورکړي چې تاسې راپور وپېژنئ. د څنګه پوښتنې ته جواب ویل په راپور کې مهم اصل دی او په خبر کې مونږ یوازې هغه شپږ اساسي پوښتنو ته جواب ویلو دو، خو په راپور کې راپور لیکونکی تل ګرځي چې د څنګه پوښتنې جواب پیدا کړي. تصویري او تمثیلي بڼه لري دا راپور تعریف مو وکړو چې په هنري، بېفرې او ځیرک ډول خبري ارزښت لرونکو موقعیتونو انعکاس ته راپور وایي. بیا مو راپور لیکونکي لپاره ځینې ځانګړنې وویل چې زغم، روغتیا، کاري وړتیا ولري، نوښتګر مبارز، قوي روحیه ولري، په تاریخ پوه وي، هنري ذوق ولري، د سرچینو سره اړیکې ولري، د تعصب، لټۍ او ډار په مقابل کې هوښیار واوسي، د خیانت او جنایت په وړاندې باید ځان مسؤل وګڼي، پیچلي مسایل په ساده ژبه وړاندې کړي او ملي ګټو ته باید وفادار واوسي. له تاسې ټولو مننه چې زموږ درس مو تر پایه وکتو. په آینده درسونو کې انشاءالله د راپور په اړه مفصل غږیږو، ډولونه یې وایو، خبر سره یې فرق وایو او انشاءالله بیا همداسې په یو راپور باندې کار هم کوو چې راپور څنګه جوړیږي، هغه پروسه یې څنګه ده، هغه پروسه یې تاسې ته وړاندې کوو. له تاسې مننه.